ناکامي هیلې د ګرمۍ موسم خپلې کړې بارې کړې وې. کلیوالو ژمي ته د هرکلي لپاره د ضرورت وړ توکي رانیول. نری شمال داسې خوږ لګېده چې سار یې نه و. درمان یو ځوان او پیاوړی هلک و. د دې سربیره چې د پلار له سیوري ډېر کوچنیتوب کې بې برخې شوی و. خو یو زړه سپین سر یې مورې وه او 4 خویندې یې درلودې او د کور سرپرستي یې هم په اوږو بار وه. درمان له رنګه غنم رنګ او په ونه دنګ و. د ژوند 19 سپرلی یې په ډېر پیچ و خم سره مخ ته بیولی و، خو لا یې د پلار جان د مرګ علت نه و معلوم چې څنګه پسه او ولې ومړ. په هر حال ما د تورې شپې په زلفو سبلا خوبونه ولیده، ما د دې دنیا د مخه د دنیا خوبونه ولیده. خو ژوندون روان و. د سپین سرې مور او د 4 خویندو په زړونو کې بلا ډېر ارمانونه دفن و. د دې خویندو او سپین سرې مور درمان ته ډېرې هیلو د زړونو ګلاب کې غوټې کړې وې. درمان هم د وخت په تېرېدو د هوښیارۍ او مستۍ سیند کې لمبا هنر زده کړی و او زده کولو یې. سهار له کوره وختي وتلو، د یو څو نفقې فدا کولو وروستو ماښام ناوخته د کور په دورشل راننوتو. د وخت په تېرېدو او د جمعې راتګ ته د درمان اوږې نورې هم درندې شوې. د غربت مارغه پرې وزر داسې خور کړی و چې هیڅ د ویښېدو نه او نه د خوځېدو و. بل خوا د ضرورت وړ توکي هم داسې قیمته و چې د درمان 15 میاشتو تنخوا هم ورته نه کافي کېده. ژمی راغی. درمان مور او خویندې یې د مایوسۍ حد دومره ستړې کړې وې چې د یو ځای کېناستلو په مهال هم چوپ ګونګ پاتې وو. خوشحالۍ لکه خازه د سمندر په منځ کې ګرځېده او د دې خازې رانیول خورا زیات مشکل و. ورځې تېرېدې او بېوسۍ زیاتېدې. هیلو غوټې خلاصولې ژوند روان و. هر یو ګل دې پاڼې پاڼې نشته سایه غوټۍ کې. ورځ تېره شوه. درمان هم له کار ځای څخه راغی. ماښام او ماښام پسې ماسخوتن درمان د چایو غوښتنه وکړه، خو مشر یې په کشر امر وکړو او کشر یې ناست کولو. درېیمه خور یې لاړه او چای یې جوش کړه. ټول یو ځای کېناستل. لاټین یې راواخیست او ګیر چاپیر ترې کېناستل. د چایو له پیالو نري دودونه پورته کېدل. درمان خپله شپېلۍ داسې غږوله ته به وایې چې شپېلۍ همدا اختراع کړې. خوند یې بلا زیات و. سلسله همداسې خوندوره جاري وه. ناڅاپي په دې توره تیاره او پخې شپې کې د کور ور وټکول شوه. درمان د خدای خیر په ویلو خپله شپېلۍ کېښوده او د کور سترې دروازې په لور روان شو. د ډېرې حیرانتیا او ویرې له امله یې خویندې هم د تګ ملګرې شوې.
دروازې ته نږدې شو او ویې ویل څوک یاستئ چې په دې نیمه شپه کې داسې په تیزه ور ټکوي خیر خو به وي له دروازې په غوسناک لهجه آواز وشو ور خلاص کړه ډېرې خبرې مه کوه هله زر کوه د خویندو او درمان په زړونو کې هنګامه جوړه شوه رنګونه یې زیړ او د بدن ویښته یې نیغ ودرېدل یو بل ته لا کتلو کې بوخت و چې دروازه یې د مشینې په کنداغ ووهله د ویرې وام نور هم زیات شو